بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو د رزلټ ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زموږ یو سلسله زاړه یادونه او په دې سلسله کې موږ تاسو لپاره د اټک پل په حواله باندې یو ریکارډینګ کړی دی. راځئ چې وښیو ته. خیرآباد علاقه دا چې کوم زوړ تاریخي پل دی، د دې لپاره دې وخت کې موږ موجود یو چې اټک پل او بیا چې کوم ریلوے سټیشن دلته کې دی او بیا ریلوے پټلۍ کومه تېره شوې ده د دې دریای سیند د پاسه. نو دلته کې زه موجود یم او دلته کې ځینې ملګري هم ما سره دي. د تاریخ په حواله کې شان خبرې ترې کوو چې یاره دا پټلۍ چې کومه ده یا دا ریل دلته نه کوم تېرېږي، دا پل چې کوم دی دا څومره زوړ دی، دغه شان بیا ټریفک هم په دې باندې اوس پې بند دی، ریل پې البته چلېږي اوس پې هم. دلته نه موږ چې کتل نو خوشحال ایکسپریس چې کوم هغه باقاعده په زور و شور سره هغه کراچۍ ته روان و، هغه موږ دلته که نظاره هغه هم وکته. نو یو ملګری موږ سره دی، تاسو لږ خپله پېژندګلو کړئ، ستاسو نوم سره او ستاسو تعلق د کوم کلي سره؟ ما نوم میر حسن دی او د خیرآباد اوسېدونکی یم. موږ دې ټایم کې اټک سټیشن کې ناست یو. اټک خورد ورته وایي، دې خوا خیرآباد پل زوړ پرانه او دا تاریخي ځای دی. 1881 کې دا جوړ شوی دی او دې سره اکبر باچا قلعه ده او ورسره بلا مختلف نور زونه دي. دلته پخوا د انګریزانو وختو یو کالتوس جوړ کړی چې ته ګټلی وه انعام په طور باندې، او بل دلته کې پل دی، 2 پلونه نور دي او ای سره دې خوا سکانو ډېر زوړ ځای دی، ډېر تاریخي ځای دی. سکان راولي او دلته کې باقاعده خپل رسم رواجو کې غویس وځي چې کوم طور طریقې که نه، او دا ډېر زوړ تاریخ ته دی ځای. دلته کې کونډ پارک هم دی، د سیل ځای دی، او بل ازرجي بابا ورته وایي د اټک پل سره خوا کې ځای دی او ډېر لرې زونه او د خلک راځي، خاص کر د پنجاب نه ډېر راځي ورته، او واړه لوی ټول خو کسان راځي او د ثوابۍ سیډ نه ډېر راځي، او خاص کر هفتې اتوار ته دلته ډېر زیات رش وي او خلک خپل انجوای کوي لګیایي. دا راته ووایه چې ستاسو په خیال باندې دا قسمه ځایونه چې کوم تاریخي ځایونه دي که نه، نو د دې حفاظت څومره پورې ضروري دی، خاص کر زموږ زلمي کل څومره پورې پکار دی؟ صاحب زه خو یم چې دا څومره هر انسان باندې فرض دی، ځکه دا ډېر تاریخي ځای دی او په ټولو کل باندې دا فرض دی، دا حفاظت چې کوي نو ښه خبره ده. بل زموږ خپل دغه د عزت هم دی، دغه هم دی خمازار. زما نوم نوشاد علي دی. نو ډېر تاریخي ځای دی، ډېر خوند کوي او کار چې خلک دلته کې سیل دپاره راشي، ډېر ښایسته د سیل ځای. دا راته لږ ووایه چې دا موږ سیر سپاټۍ خبره کوو چې دا هم د ژوند یو حصه ده او سپیشلي طالب علمان دوی په دې کې یقینا چې حصه اخلي که نه. نو سره خیال دی چې دا قسمه ځایونه چې دی د هغې حفاظت څومره پورې پکار دی، زموږ له ذمهدارۍ چې کومې دي، او دې سره بیا زلمو له څومره پورې راتګ پکار دی دې طرفونو ته چې هغې دې سره بیا ذهن هم کولاویږي. یقینا چې یو خو هسې سړی د سیل لپاره چې چکر ولګوي، یو تاریخي ځای وګوري چې سټډي ټور ورته موږ وایو څومره پورې پکار دی. یاره جي د حفاظت خبره تاسو وکړو، نو اول خو جي دلته کې د حکومت د طرف نه چې کوم حفاظتي انتظامات شوي هغه ښه ټیک ټاک دي. بیا موږ عوام له هم دا پکار دی، خاص کر زلمي کول له، ځکه چې د زلمي کول د ملک واګې چې دي هغه د کول ته ولګېدو والی، بیا همدا کشران دا زلمي راځي او واپس د ملک واګې سنبالي. نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې لکه داسې لکه موږ ته لکه دلته خواته اباسین دی، دا زموږ په نصاب کې زموږ مشران ټول موږ ته قصې کوي، د اباسین خپل یو تاریخ دی، که دې څه خواته د اکبر باچا قلعه د هغې خپل یو تاریخ دی، دا بارام کې د بارادري د هغې خپل دی، که دلته کې کومه سرای ده د هغې خپل تاریخ دی، مقبره اټک ده د هغې خپل تاریخ دی، د دې پل خپل تاریخ دی، د سره خواته 2 نور پل نه دي د هغې خپل تاریخ دی. دلته یو کالتوس جوړ کړی شوی د نشان په طور باندې، دلته د یو جنګ د شهداو تاریخ دی. نو دا ټول جي دا چې کله موږ دلته راشو هغه موږ په نصاب کې ویلي، خو چې پریکټیکلي موږ دا ووینو نو زموږ دا سبق چې کوم دی دا خو چې کله ووینه شي په سترګو باندې وویلی شي، نو بیا هغه کوم دغه شي هغه ذهن ته راشي او دا تر صدو پورې بیا که کتاب نه کتاب ته منتقلېږي، نو دا بیا داسې چې د یو ذهن نه د یوې سینې نه بلې سینې ته بیا منتقل کېږي. نو په دې باندې زموږ تاریخ نور هم مضبوطېږي، تاریخ مضبوط شي او دا هم د حفاظت یو لار ده، په دې باندې د یو حفاظت کېږي. نوشاد دا راته ووایه چې څومره پورې دلته کې کوم سټیشن ماسټر سره موږ ملاو شو یا نوره عمله کومه دلته کې وه، یقینا هغې سره ملاو شو، دغه شان سیکورټي وال ملګري. نو څومره پورې دی وایي چې یاره تاسو ته ورسره خبرې اترې وکړو چې څومره پورې دلته کې خلک راځي یا په کومه ورځ باندې زیات خلک راځي، سپیشلي زموږ زلمي کول؟ یاره جي دوی خو د راتګ خبر دلته وکړه، د هفته اتوار شو یا د جمعې او هفته اتوار په دا 3 ورځې دي دلته کې ډېر زیات رش وي او ډېر زیات رش وي، د سیل زم دی، نو په دې وجه باندې چوټۍ ورځې دي د وجې نه دلته رش ډېر زیات دي. دلته څه خوراکي مواد بیا ملاویږي چې کله ضرورت راشي، مثال کله ګڼه ګوڼه شي او څوک نن سره چا خوراک نه راوړي، هغې لپاره څه پروګرام شته؟ یاره جي ځکه دا داسې ځای ده چې که د پنجاب نه څوک راځي نو په اټک راتېرېږي،
نو هغوی له پکار چې دغه طرف نه ځان سره د خوراک مواد راوړي، د خوراک توکي راوړي. او که د دې خوا خیبر پښتونخوا نه راځي نو په جهانګیري راتېرېږي، د صوابۍ والا هم په جهانګیري راځي، د پېښور والا هم په جهانګیري راځي. نو دلته خاص پروګرام نشته د خوراک څښاک. نو او زیاتره سیلګري چې راځي هغوی ځان سره د مخکې نه خوراک بندوبست کړي. نو که نوي ملګري دا خبرې اوري او راځي دی خو لړ کېږي نو ځان سره د خوراک مکمل لري. ځکه دلته پروګرام د خوراک څه پروګرام نشته. زه ښه تاریخي ځای ښه ښایسته ځای دی، خو د حکومت د توجه هم لږ منتظر ده چې د حکومت لږ توجه ته وشي. او بل زموږ چې کوم آثار ریسټورانټ وغیره پکې جوړ شي. او جی بالکل ریسټورانټ جوړ شي د عوامو دپاره. دلته کې خامخا د هغوی د کوم د زندګۍ د تېرولو چې کوم دغه دي سهولیات دي هغه دلته فراهم کړی شي. او آثار قدیمې والا ته زما دغه دا دی چې یاره جي دلته کې دغه محکمه چې کومه ده خصوصا د دې دغه دپاره ده که چېرې دې ته هغوی پام ونه کړلی شي نو زموږ دا تاریخ به ختم شي، زموږ د آثار به بالکل ختم شي. هغوی ته زما دا درخواست دی، ریکویسټ مې دی چې هغوی دې طرف ته خاص کر زموږ د پښتونخوا سایډ باندې په دې دا کومه پوله چې ده په دې باندې پنجاب سره دې باندې ډېر تاریخي ځایونه دي. نو که دا زموږ په خیبر پښتونخوا کې راځي که په پنجاب کې راځي نو زما د دواړو محکمو نه دا دغه ده چې دوی د دې ډېر حفاظت وکړي او دې ته پاملرنه وکړي. ما شاهجهان نوم دی، د بانډه شیخ اسماعیل 4 کال ډیوټي کوم. پنځ مې نه مکنه او ډېر مالدار دی. بس صحیح ده. نو سیل لپاره چې خلک راځي که نه نو تاسو هغوی ته هم څه هدایت داسې ورکوئ چې هغوی خپل لږ احتیاط کوي؟ موږ نه تپوس نه کوي چې دلته کې څومره پروګرام دی که نه. موږ چې دا چل لکه دا سیل ځایونه دا ورته وښایو او بس لاندې بیا سیند ته کوشي پل لاندې په پل باندې نه پرېږدي که نه. صحیح. او بس ګرځي راګرځي نو. د دې لپاره تاسو داسې څه هدایت هم ورته ورکوئ چې هغوی لږ د خپل ځان حفاظت وکړي چېرې چونکې دا اوبه هم دي یا خطرناک ځینې ځایونه چې هغوی ته دوی بیا لکه کوزېدو کوشش نه کوي. دا ورته موږ وایو که نه چې د خپل ځان خیال ساتئ. دا ریل ګاډي را رواني سایډ ته کېږئ چې هسې نه چې خورش نه شي. د دې اټک خرد چې کوم دی دا سټیشن په دې باندې خبرې ترې وشي، په دې پټلۍ باندې په دې روډ باندې چې دا روډ خو فلحال بند دی او ځکه چې نوی پل جوړ شوی دی نو هغه دا پل د عام ټرافیک دپاره بند دی. البته ټرین په دې باندې باقاعده ځي په دې پل باندې. په دې باندې خبرې وشوې. بیا دلته کې تاریخي ځایونو ذکر وشو او یقینا چې دا خبرې ترې به هم تاسو اورېدلي. او دې سره بیا چې کومه تجویز په شکل کې کومه یوه خبره مخې ته راغله چې دلته کې کم ملګري د سیل لپاره راځي، د چکر دپاره راځي نو هغوی له پکار دا چې هغوی ځان سره خوراکي توکي راوړي د ځان سره د بل ځای نه چې کوم ځای نه دي هم راځي او دلته کې هغه سیسټم نشته. نو دې سره بیا دا هم ده چې کله د خوراک خبر راځي نو هغې سره بیا د صفایي یقینا مسله مخې ته راځي. نو زما دا هم توقع ده دغه ملګرو نه چې کوم ملګري راځي هغوی یقینا چې پوهه ملګري وي چې هغوی به د صفایي هم پوره خیال دلته کې ساتي. ځکه چې دا چې کوم ځای کې صفایي وي نو هلته یقینا چې بیا موږ پرې ښه ښکارو. نو زما زلمي کول ته سپیشلي دا خاص دی چې هغوی د صفایي خاص خیال وساتي او بیا د حکومت او داسې قسم آرکیالوجي والا چې کوم ډپارټمنټ دی یا چې کوم هسټري ډپارټمنټ دی چې هغوی هم په دې ځای باندې پوره توجه ورکړي او دلته کې د دې ځای د حفاظت لپاره د دې ځای د نورې ښکلا لپاره نورې هم منصوبې مخې ته راولي. یقینا چې دا علاقه به نور هم ترقي وکړي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه. قدرمنو نن تاسو د زاړه یادونو سلسله کې د اټک پل په حواله باندې ډېر تاریخي خبرې ترې واورېدې. یقینا چې ستاسو به خوښې شوي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.